بې برېښنا او بې یخچاله ساتنه. کار په پسرلي کې پیلېږي خو ګټه یې په ژمي کې رسېږي. دلته خلک په ژمي کې د خټو څخه دا لوښي جوړوي. په منځ کې انګور ږدي او د څو میاشتو صبر وروسته همدا د صبر خوږه میوه خرڅوي. کنګینا د انګورو ساتنې هغه دودیزه طریقه ده چې له څو میاشتو تېرېدو وروسته هم دغه میوه تازه او خوندوره ساتي. 28 کلن شایق چې له څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې کنګینه جوړوي وایي د انګورو له حاصل وروسته د همدې کنګینې په مرسته انګور څو میاشتې ساتي او بیا یې د ژمي پر مهال بازار ته وړاندې کوي. نوموړی د دغه دودیز هنر په اړه داسې وایي: دا چې څنګه پسرلی شي موږ دا خټې مټې ورته جوړې کړو، دا تشې پلې ورته جوړوو، ذخیره یې کړو کېږدو. بیا چې د انګورو موسم راورسېږي انګور په ختمېدو یې لکه میزان میاشت دی که نه، انګور په ختمېدو یې د اقرب میاشت ده. په هغه وخت کې بیا یې راټولو، دا 3 ورځې کوټه کې توده کړو، بیا یې ګورګوري کړو، صفا یې کړو، قیچي پسې راواخلو، دا تشې وړې پلې راواخلو لکه دا سیستم باندې. په دې کې بیا کېدو انګور منظمه خپل اندازه انګور یې کېدو. ځینې خلک دي د من نه 2 دانې جوړوي، 8 دانې، 10 دانې جوړوي. موږ واقعا صفا خبره 6 دانې ترې باسو. ظاهرشاه د وخت نه دي دا کلکانې به یې وخت کې جوړولې، بیا نورم جوړولې، بیا نورم جوړولې. اوس عام شوي دي، ډېرې شوي دي. اوس هر سړی جوړولی شي چې جوړ یې کړي. د کنګینې او تازه انګورو په موخه ډیر خلک دغه سیمې ته راځي. دوی وایي د ژمي په موسم کې هم انګور تازه او خوندور وي. د خوند د انګورو کنګینه زیات ښه انګور لري، ښه خوند دی. هر کال موږ راځو دغه ځینه دغه کنګینې نه موږ استفاده کوو چې دغه انگور رو موږ وقت خریدن کنگینه خریدیم، بردیم، در سر صندلی ماندیم، خوردیم. خیلی یک طعم خوب داره، طعم شیرین، طعمش خیلی متفاوت خوبش است. کنګینه یا په خټینو لوښو کې د انګورو ساتل د کلکان او قرهباغ ولسوالیو د اوسیدونکو یو تاریخي دود دی چې له کلونو راهیسې نسل په نسل پاتې شوی دی.